کتونکو نن د جمعې په مانځه کې د مفتي منیر شاکر صاحب زوی راښکاره شو چې نوم یې مولانا عبدالرحمن شاکر دی او په دغه جومات کې د جمعې خطبه ورکړله او مونځ یې ادا کړو. کتونکو دغه مولانا چې نومیږي عبدالرحمن شاکر او داسې ویل کېږي چې دا د مفتي منیر شاکر صاحب دویم زوی دی چې د مفتي منیر شاکر صاحب جومات په سمبالوي او هلته به دین خدمات کوي. کتونکو دغه تصویر به تاسو ته په سکرین باندې ښکارېږي چې په اول ځل باندې خلکو ولیدو او د جمعې خطبه یې ادا کړله او ډېر جذباتي بیان یې وکړو چې خلکو ډېر خوښ کړو او ډېر ترېنه خوشحاله دي چې د مفتي منیر شاکر صاحب داسې یو مولانا زوی موږ ته کېناستو او د هغه ځای ونیو. نو دوستانو دا و د مفتي منیر شاکر صاحب دویم زوی عبدالرحمن شاکر. کتونکو که موږ وګورو نو د مفتي صاحب کوم زوی مشري زوی دی عبدالله شاکر، هغه به د مفتي صاحب سره هر ځای ته تلو، ګارډ به یې هم او نور چې کوم مسایل به یې وو هغه سره به ګرځېدو. خو دا چې مخې ته نه و راغلی، همدا نن د جمعې په خطبه کې مخې ته رالی او خلکو ته را مخامخ شو او خلکو ولیدو.